درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. استاد زهین نیمه ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی ما. غواړم چې نن ورځ د اتم ټولګي د بیولوژي د الجی نباتاتو او حیواناتو موضوعات تشریح کړم. زه امید لرم چې تاسو به تیر موضوعات تعقیب کړي وي. دا د نن ورځې موضوعګانې به هم سره تعقیب کړئ. نو راځم لومړی الجی ته. الجی د پروټوسټاو له جملې څخه دی. مونږ مخکې د پروټوسټاو پر خصوصیاتو باندې غږېدلي وو. د پروټوسټاو هغه ډله چې ډېر خصوصیات حیواناتو ته ورته وي هغه پروټوزواوې نومیږي. د پروټوسټاو هغه ډله چې ډېر خصوصیات نباتاتو ته ورته دي هغه الجی نومیږي. او دا مهم ویلي وو چې پروټوسټاوې د حیواناتو او نباتاتو ګډ خصوصیات لري، خو په هغې کې ډېر خصوصیات د کومې ډلې چې نباتاتو ته ورته وي هغه به الجی نومیږي، او ډېر خصوصیات چې هغه حیواناتو ته ورته وي هغه به پروټوزوا نومیږي. نو راځو الجی ته. الجی د پروټوزواو د پروټوسټاو له جملې څخه دی. الجی کلوروفیل لري. الجی کلوروفیل لري. کلوروفیل مونږ پیژندلی وو چې کلوروفیل د الجیانو یا په ټوله کې د نباتاتو په حجراتو کې هغه کوچني شین رنګه ذرات دي چې د لمریزې انرژۍ بدلون پر کیمیاوي انرژۍ باندې کوي. یا داسې که مونږ یوه حجره رسم کو، دا یوه حجره ده، دا یې هسته ده او دا یې کلوروپلاست ده. دا د کلوروپلاست د حجرې یو ارګانیل دی. د هغې په منځ کې کوچني شین رنګه ذرات وجود لري چې دا کوچني شین رنګه ذرات د کلوروفیل په نامه یادېږي. کله چې د لمر وړانګې په کلوروفیل باندې لګېږي دا داسې حیثیت لري چې د لمر وړانګې جذبوي. په دې کې هغه اوبه چې وجود لري هغه د کلوروفیل د مګنیزم د منرال د تحریک په اساس باندې تجزیه کېږي. لنډه دا وایو چې د دغې کلوروفیل په وسیله باندې دغه لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژۍ باندې بدلېږي. ټول هغه ژوندي موجودات چې د حجراتو په ترکیب کې یې کلوروفیل وجود ولري نو دا به د ځان لپاره غذا په خپله تیاروي، او ټول هغه ژوندي موجودات چې هغوی د کلوروفیل شین رنګه پګمنټ ونه لري، ذرات ونه لري، دا د ځان لپاره غذا په خپله نشي تیارولی. نو نباتات کلوروفیل لري، او دویم خصوصیات دا شو چې دا به د ځان لپاره غذا په خپله تیاروي. غذا به په خپله تیاروي. ښه، د ځان لپاره به غذا په خپله تیاروي. نو کلوروفیل لري الجان او هم د ځان لپاره غذا په خپله تیاروي. بل کوم خصوصیات لري؟ د الجانو حجرات حجروي دیوال لري. چیرته چې الجی ده خو طبیعي خبره ده چې الجی ژوندی موجود دی. ژوندي موجودات دي، جوړښت له حجراتو نه شوی، او حجرات د حجروي غشا تر څنګ حجروي دیوال لري. او حجروي دیوال درنو زده کوونکو مونږ تاسو په تیر درسونو کې پیژندلی وو چې هغه څه خصوصیات لري، څه دنده مکلفیت لري او چیرته موقعیت لري. نو الجان حجروي دیوال اهم لري. بل خصوصیات د الجانو دا ده چې الجان معمولا هغه په اوبیزو محیطونو کې وي. په اوبیز محیط کې
استوګنه لري. استوګنه لري. الجان په اوبیز محیط کې استوګنه لري. دا خصوصیات د الجانو دي. اوس دې ته هم راځو چې الجانو جوړښت structure of algae. الجی څه ډول جوړښت لري؟ الجی جوړښت داسې دی. الجان ځینې یو حجروي دي. جوړښت یې له یوې حجرې څخه شوی دی. ولې ځینې الجان هغه له څو حجرو څخه جوړ شوی دی. ان تر 600 مترو پورې اوږدوالی لري. یعنی الجان یو حجروي یا څو حجروي دي. هغوی چې څو حجروي دي ان تر 600 مترو پورې د دوی هغه اوږدوالی حساب شوی دی، هغه تشخیص شوی دی. بل به راشو دې ته چې الجان په دریو قسمونو سره دي. یو ډول الجانو ته ویل کېږي چې red algae. red algae دا معنی چې سره الجان. سره الجان معمولا دا سره الجان د سره سمندرګي پر سطح باندې لمبو وهي. ځکه خو د سره سمندرګي د اوبو رنګ هم سور دی. دا په دې معنا سره نه ده چې د سره سمندرګي اوبه سرې دي. په حقیقت کې په سره سمندرګي په سطح باندې د الجانو لمبو وهنه هغه د دې سبب شوی دی، یا د الجانو هغه شتون د دې سبب شوی دی چې د سره سمندرګي رنګ چې دی هغه سور تشخیص یا ولیدل شي. دویم ډول الجان هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته براون الجی. براون براون الجی یا نسواری الجی. نسواری الجی یعنی د دې یو بل ډول د الجانو داسې دی چې هغه نسواری رنګ لري او معمولا د ځمکې پر سطح باندې په هغه منطقه کې چې نمجنه وي یوه طبقه یې جوړه کړې وي یا د ځمکې سطح یې پوښلې وي. دریم ډول د الجانو هغه green algae ده. green algae. green algae یا شنه الجان. شنه الجان معمولا د دې رنګ شین وي او دا د لښتیو ډنډونو او ویالو او کاریزونو پر غاړو باندې پیدا کېږي. که مو لیدلی وي هغه شین رنګ چې موږ او تاسو په خپله لهجه کې ورته شړومبی وایو، دغه شړومبی چې هغه شین رنګ لري او په معمولا د ویالو او کاریزونو ډنډونو پر غاړو باندې پیدا کېږي، دا په خپله د شنه الجانو له ډلې څخه دی. سپیروجیرا هم دغه د شنو الجانو له ډلې څخه یوه برخه ده او دغه هم په همدغه ځایونو کې چې ما وړاندې یاد کړل پیدا کېږي او همدا ډول شین رنګ لري. همدغه خصوصیات به هم ترڅنګ دغه الجان لري. نو دا و د الجانو درس. اوس راځو د نباتاتو درس ته. نباتات کوم خصوصیات لري؟ زه هیلهمند یم چې تاسو به د الجانو درس اخیستی وي او په دې باندې به پوه شوي وئ. نباتات څه ډول ژوندي موجودات دي؟ نباتات یا پلانټس. نباتات معمولا څو حجروي ژوندي موجودات دي.
نباتات څو حجروي دي، یعنی د نباتاتو جوړښت له څو حجراتو څخه شوی ده. او دویمه خبره ده چې نباتات حجروي دیوال لري، یعنی د نباتاتو د هره حجره د حجروي غشا ترڅنګ د بهر له طرفه د یوه ډبل کلک او سلولوزي دیوال په واسطه باندې پوښل شوې ده. یعنی هره حجره د حجروي غشا ترڅنګ حجروي دیوال لري. لکه اوس دا یوه نباتي حجره ده، دا یې که مونږ حجروي غشا فرض کوو، دا به حجروي دیوال وي یا سیل وال به ولري. درېیمه خبره، درېیم خصوصیات د نباتاتو هغه څه شی ده؟ نباتات تولیدونکي دي. نباتات تولیدونکي ژوندي موجودات دي، په مسلسل ډول سره تولید کوي، نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نور ژوندي موجوداتو لپاره د غذا زمینه سازي کړې ده یا د غذا منځته راوړلې کړې ده. د زه او ته درنو قدرمنو زده کوونکو، د زه او تاسو چې کوم خوراک کوو، که پرون مو کړي، بېګا مو کړي، نن یې کوو او راتلونکي به یې وکړو، دا ټول د نباتاتو له برکته دي. زمونږ او ستاسو خوراک 95% له نباتاتو څخه شوی، یا په مستقیم ډول سره او یا په غیر مستقیم ډول سره. تیر درسونو کې مونږ ویلي وو چې مستقیم ډول د نباتاتو څخه خوراک دا ده چې مستقیما د نباتاتو میوه، د نباتاتو غلېدانې او بالاخره نور وخوري. او یو په غیر مستقیم ډول سره د نباتاتو نه خوراک دی چې دا داسې دی چې که موږ د نور حیواناتو نه استفاده کوو، مثلا د غواو، میږو، پسو، د دغې د غوښو نه استفاده کوو، دا په حقیقت کې له نباتاتو نه استفاده ده، خو په غیر مستقیم ډول سره، ځکه همدغې حیواناتو پخوا له نباتاتو نه استفاده کړې وه او د نباتاتو څخه د استفادې په نتیجه کې دوی وده کړې وه، نمو یې کړی و، بالاخره نن موږ د همدغې ودې او نمو له برکته د دغه حیوان غوښه خورو او له شیدو نه استفاده کوو، له مستو او ترو نه استفاده کوو. نو دا په حقیقت کې له نباتاتو نه په غیر مستقیم ډول سره استفاده ده. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې نباتات تولیدونکي دي، په مسلسل ډول سره تولید کوي. څلورم راځو، نباتات هغه څه ډول دي؟ د اوبیز محیط پر وړاندې، مثلا هغه وخت چې د نباتاتو حجرات په اوبیز محیط کې وجود ولري، د دوی حجرات چاودنه نه کوي، مقاوم دي. دلیل دا وي چې که چېرته حجراتو ته اوبه داخلیږي، حجرات بهر له طرفه د حجروي دیوال په واسطه باندې پوښل شوي، هغه منبسطېږي او بلکې د حجرات چې د حجرات چې دي دا چاودنه نه کوي، لکه څه ډول چې حیواني حجرات چاودنه کوي. یعنې په مقابل د اوبو کې دغه نباتات چې دي هغه مقاوم دي. بله خصوصیات حرکت نشي کولی. نباتات حرکت نشي کولی، له یو ځای نه بل ځای ته تګ ته حرکت ویل کېږي. نباتات له یو ځای نه بل ځای ته تګ چې په حقیقت کې حرکت ته نشي کولی. دلیل هم دا ده چې نباتات د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري. دا معنی چې د یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی. حرکي غړي څه شی دی؟ لکه موږ او تاسو چې له یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شو، خو د حرکت لپاره پښې لرو. یا الوتونکي مرغان چې په هوا کې له یو ځای نه بل ځای ته الوځي، دا د حرکت لپاره چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي وزر لري. یا همدا ډول سره نور کوچني مایکروسکوپیک ژوندي موجودات چې له یو ځای نه بل ځای ته تګ کولی شي، معمولا ځینې سلیا لري، ځینې فلاجیل لري. د سلیا او فلاجیل پښې او وزر یا کاذبې پښې چې معمولا یو حجروي ژوندی موجود امیبې لري، د هغې په وسیله باندې له یو ځای نه بل ځای ته تګ کولی شي. خو د دغه 5 واړو څخه یو هم نباتات نه لري، نه سلیا لري، نه فلاجیل لري،
نه کاذبې پښې لري، نه وزر لري او نه نور، چې له یو ځای نه بل ځای ته پرې حرکت وکړي. د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري. په همدې اساس باندې نباتات په ځای باندې ساکن وي، له یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی. درنو زده کوونکو، که تاسو په خپل کور یا د کور په شاوخوا کې نباتات وګورئ چې په کالونه وړاندې په همدې ځای باندې کېنول شوي وو، آیا اوس یې حرکت کړی؟ نه. نو چې کله ځواب منع دی، نو وپوهېږه چې نباتات له یو ځای نه بل ځای ته حرکت نشي کولی. او نباتات چې دي هغه لکه مخکې مې چې ویلې تولیدونکي دي، دا د ضیایي ترکیب په واسطه باندې کولی شي چې د ځان لپاره غذا جوړه کړي. دا چې ضیایي ترکیب څه شی دی، په راتلونکي درسونو کې موږ په ضیایي ترکیب باندې خبرې کوو. یوه خبره چې په نباتاتو کې باید وشي هغه دا ده چې نباتات نامحدوده وده لري. نامحدوده وده لري. یو محدوده وده ده او یو نامحدوده وده ده. محدوده وده هغه ده، محدوده څه معنی؟ ټاکلې معینه معلومه وده، لکه انسانانو چې ټاکلې وده ده نهایي 1 متر، 1.5 متر، 2 متر او 2 متر 40 او بالاخره 80. دین وروسته یې اضافه د انسان وده صورت نه نیسي. دیني محدوده او ټاکلې وده ده. خو نباتات دي چې نامحدوده وده لري، ځینې 1 متر، ځینې 10 متر، ځینې 15، ځینې 20 ان تر 13 او 40 مترونو پورې غټ ځنګلونه یې په نړیواله سطح باندې جوړ کړي دي، یعنی نامحدوده وده لري نباتات. نو دا هم د نباتاتو یو بل خصوصیات دی، یو بل ځانګړنه ده. نو دا د نباتاتو درس. اوس همدې پورې مربوط د حیواناتو پر درس باندې خبرې کوم. حیوانات څه ډول خصوصیات لري؟ زه به تخته صفحه کوم او بیا لیکم چې حیوانات کومې ځانګړنې لري او موږ د حیواناتو ځانګړنې باید وپېژنو. ښه، animals یا حیوانات. حیوانات معمولا څو حجروي ژوندي موجودات دي. حیوانات څو حجروي دي، یعنی د حیواناتو جوړښت له څو حجراتو څخه شوی دی. دویم دا حیوانات مصرف کوونکي دي. ګورئ، موږ په نباتاتو کې ویلې چې نباتات تولیدونکي دي، او دا هم ویلې چې دغه نباتات نه یوازې د ځان لپاره تولید کوي یا د ځان لپاره غذا برابروي، بلکې د نور ژوندی موجوداتو لپاره هم برابروي، په خاص ډول د انسانانو لپاره هم برابروي. نو په لویه کې موږ او تاسو د حیواناتو په عالم کې راځو او دغه په همدې اساس باندې موږ مصرف کوونکي یو. موږ د ځان لپاره غذا په خپله نشو تیارولی چې لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژۍ باندې بدل کړو، ځکه چې کلوروفیل نه لرو. حجرات مو داسې یو ارګانیل نه لري چې د لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژۍ باندې بدله کړي او بالاخره د ځان لپاره غذا په خپله تیاره کړو. نو په همدې اساس باندې موږ مصرف کوونکي یو. او موږ او تاسو چې وړاندې خبره وکړله چې موږ او تاسو 95% خوراک له څه څخه دی؟ له نباتاتو څخه دی. دلته یوه یادونه کوم. دلته یادونه دا کوم چې د حیواناتو یوه ډله داسې ده چې هغه خاص او خاص له وښونه استفاده کوي، لکه غوا، میږه، پسه، سویا او داسې نور. خاص او خاص د دوی خوراک څه شی دی؟ هغه وښه دي. که تاسو غوا ته، میږې ته یا نورو حیواناتو ته هغه چې وښه خوړونکي دي هغوی ته که غوښه کېږدي هغه به یې نه خوري. دلیل به دا وي چې دوی توافق له دې سره نه دی حاصل کړی، یعنی خاص او خاص واښه خوري. ځینې د حیواناتو ډلې هغه بیا خاص او خاص د غوښې سره سروکار لري، غوښه خوري، لکه پیشو، لکه سپی، لکه پړانګ، زمری، ګیدړ او داسې نور.
خاص او خاص د دوی خوراک څه شی دی؟ هغه غوښه ده. که هغوی ته غوښه واچول شي هغوی به غوښه ونه خوري، ځکه توافق یې له غوښې سره حاصل شوی دی. نو د حیواناتو یوه ډله داسې شوله چې خاص او خاص غوښه خوړونکي دي، یوه ډله یې داسې شوله چې هغه خاص او خاص غوښه خوړونکي دي، خو یوه ډله یې داسې هم شته چې هم له غوښو نه استفاده کوي هم له غوښې نه استفاده کوي. درنو زده کوونکو، دا مونږ او تاسو یو چې هم له غوښو نه استفاده کوو او هم له غوښې نه استفاده کوو. غوښه که څوک وایي چې انسان غوښه څنګه خوري، د مونږ او تاسو سبزي خورو، دا د غوښو له ډلې څخه ده که نه، د سبزیجات چې خورو که نه، نو دغه سبزی نه استفاده کول، دا د میوو نه استفاده کول، د نورو غوښو نه استفاده کول، د غوا میږو د نورو غوښو نه استفاده کول، دا په خپله د هر څه خوړونکو له ډلې څخه یو چې هم غوښه خورو هم غوښه خورو. نو مونږ او تاسو مصرف کوونکي یو او په مونږ او تاسو کې مختلفې ډلې دي. او بل خصوصیات دا ده چې حیوانات حرکت کولی شي. حیوانات حرکت کولی شي ځکه د حرکت لپاره حرکي غړي لري. حرکي غړي کوم دي؟ هغه چې حرکي غړي هغه غړي دي چې هغې په واسطه باندې یو ژوندی موجود حرکت کوي. زه او ته پښې لرو، له یو ځای نه بل ځای ته کولی شو چې حرکت وکړو. او همدا ډول که الوتونکو ته ځیر شو، الوتونکي د الوتلو لپاره وزر لري، یا وزر او یا پښې دې سبب شوي دي چې حیواناتو د حرکت کولو توان وروبخي. بل دا ده چې د نباتاتو برعکس دا حجروي دیوال نه لري. څه شی نه لري؟ حجروي دیوال نه لري. ځکه خو په هغه وخت کې چې که یوه حجره حیواني حجره اوبو ته واچول شي او اوبه زیاتې حجرې ته نفوذ کوي، حجره چاودنه کوي، یعنې مقاومت نه لري د ازموتیک فشار پر وړاندې یا د حجرې داخلي فشار پر وړاندې د حجرې مقاومت چې دی هغه ځکه کم کار. نو داسې نور خصوصیات او ځانګړنې هم حیوانات لري چې مثلا هغه د محدوده وده ده. معمولا حیوانات محدوده وده لري، لکه څرنګه مو چې وړاندې د نباتاتو په درس کې ستاسو لپاره تشریح کړله. نو دا او دې ته ورته نورې ځانګړنې هم لري. نو دا د حیواناتو درس چې ما ستاسو په وړاندې کړ.